عمر زیاتی یا ذهن کمزوری به څه خبره راشي. د هغې نه بعد یو باب راوړی دی الدعاء فی ضوء القرآن، دعا په رڼا د قرآن کې. قرآني دعاګانې به تاسو ته ښایي. قرآني دعاګانې یعنې قرآني دعاګانو څه مطلب دی؟ هغه دعاګانې چې قرآن کې راغلي دي. کومه دعا به د څه دپاره وی قرآن کې هغه دلته ذکر کړی، خو د هغې نه مخکې یو څو خبرې ذکر کړي دي چې قرآن د دعا په باره کې وایي څه موږ ته چې دعا څه شی دی. نو اول وایي دعا عبادت دی، دا خبره قرآن کې ده چې دعا څه دی؟ عبادت دی. دویم دعا نه کول د لویۍ نښه ده. څوک چې دعاګانې نه غواړي نو دی څه دی؟ متکبر دی. څنګه متکبر دی؟ یعنی داسې ویل غواړي چې یعنې زما الله ته ضرورت نشته والعیاذ بالله، ځکه زه دعاګانې ډېرې نه غواړم. او په دې دلیل د قرآن کې آیت راوړی ګوره سورت غافر کې دی وقال ربكم ادعوني استجب لكم. او رب ستا دا وایي، او رب ستاسو دا وایي چې زما نه دعاګانې غواړئ زه یې قبلوم، زما نه دعاګانې غواړئ زه یې قبلوم. وسواورا إن الذين يستكبرون عن عبادتي، یقینا هغه کسان چې تکبر کوي زما د عبادت نه سيدخلون جهنم داخرین، نو زر ده چې زه به جنت ته دننه کم ذلیله. مخکې الله وایي چې زما د بندګانو ته ووایئ چې زما نه دعاګانې غواړي، بیا وایي چې څوک تکبر وکړي زما د عبادت نه. دوه خبرې شوې، دعا ته عبادت ووایي، دعا ته څه وایي؟ عبادت. نو دویم څوک چې تکبر کوي، نو تکبر دې چې ذکر کوم معنی ده چې څوک دعاګانې نه غواړي دی متکبر دی، الله به جهنم ته بوځي ذلیله. ګوره مخلوق ته چې څومره ځان ذلیله کوي دې کې ذلت دی، رب العالمین ته چې ځان څومره ذلیله کوي دې کې عزت دی. څومره چې الله به مخکې ته ذلیله کېږي ته عزتمن کېږي، تا ته هېڅوک ذلیله نه وایي. یو سړی د عبادتونه ډېر کوي، تاسو ته څوک لیدلی چې ویلي چېرې د پلانې ډېر عبادتونه کوي انتهایي ذلیله انسان دی؟ چا ویلي چېرته؟ نه. یاره وایي ډېر دینداره سړی، ډېر عبادت ګزار دی، ډېر عزتمن سړی دی، حالانکه هغه الله ته ځان ذلیله کوي، خو مخلوق خپل خالق ته ځان ذلیله کوي دا خوند کوي. خو مخلوق چې مخلوق ته ځان ذلیله کوي نو دا ذلت دی، دا شرم دی د لپاره. نو الله نه دعاګانې نه غوښته دا تکبر دی. او د ډېرو خلکو دعاګانې ولې نه قبلېږي؟ ما خو مخکې اسباب ذکر کړي دي الحمدلله، مسله تفصیلي تلې ده چې ولې زموږ دعاګانې نه قبلېږي. یو وجه دا د دعاګانو د نه قبلېدو چې یو د دې دعاګانو نه موږ تجربه جوړه کړې ده. څنګه؟ لکه اوس ما ته یو مشکل راغی، نو اولنی کار به زه دا کوم چې پلانې صاحب پسې به زه وم، هغه ته به ووایم، بیا به خان ملک پسې ګرځم، بیا به پیسې ولګوم، بیا به واسطې وګورم. که دا هر څه ما تجربه کړو، ټیسټ مې کړو، یو شی هم کار نه کوي، اوس به راشو سره، اوس به راشو د الله درله. وي د الله نه به وغواړو، دا هم دی تجربه کوي، د الله نه به وغواړو، دا دعاګانې نه قبلېږي. او تکبر نښه ده، یعنې دومره په ده باندې مسلې راغلې خو الله ته نه وایي چې مالی حل که. او ګوره دا راته ذکر کم او غوږ ورته کښېږده. کم سړي چې الله ته ځان نه دی ذلیله کړی، رب العالمین مخلوق ته ذلیله کړی دی. او دې به دله مثال درکړم. د چا چې د الله سره رابطې نه وي، د دعاګانو د عباداتو، دا سړی وینه سحر ماښام دی د یو په دري او د بل په دري ذلیله خوار ګرځي. یو ځای کې خوله چینګه کړي چاته لګي، بل ځای کې لګي، بل ځای کې لګي، ټول عمر د دغه کار. بل مثال پې واله، کم خلک چې د درګاهونو او دربارونو له ځي ورته سجدې لګوي، دا خلک په جوماتونو کې به وینني چې کله دوی الله ته سجدې ونه لګولې او الله ته ځان عجزه نه کو، رب العالمین په دې فتنه کې ور واچول چې مخلوق ته سجدې لګوي. او چې کله دې الله ته دا تندی ولګو که نه، کیدی نه شي چې الله ستا دا تندی پرېږدي چې د بل چا په در دې ټیټ شي، دا نه شي کېدی، که نه کېدی شي. الحمدلله موحدین څوک چې صرف د الله بندگی کې خالص ټوټې ټوټې که خو د هغه د تندې د بل چا ته سجده لګول خو ګټه خبره ده، هغه چا ته دا چل نه کوي، دومره هغه خپل سر نه ټیټوي. د چا ساتلی د دې نه؟
الله ساتلی. ولې ساتلی دی؟ ځکه چې الله ته ځان ذلیله کو. نو چې الله ته ځان ذلیله کو نو الله مخلوق ته عزتمن کو. دې دغو کې نه دی چې د یو په در پروت دی او د بل. زه کله ناکله ویډیوګانې وینم د درګاهونو دربارونو ده، په چوکاټ کې سجده ولګوي او بیا د دې چوکاټ نه په سلوري د قبره پورې رواني، په سلوري. او بیا چې کله هلته خپل هغه څه خزعبلاتې دي او څه ګډوډ کارونه دي هغه وکړي، نو بیا په شاره رواني د دغه ځای نه راوځي. دې ذلت ته وګوره، دا ذلت څومره لوی ذلت ته، خو دی پرې نه پوهېږي. او چې دلته یو سړی راشي جومات ته، خپل ځای ته راورسي، په خپل صف کې ودرېږي او بیا الله ته سجدې لګوي، څومره عزت دی، څومره خوند دی، څومره مزه پکې ده. بل خبره مناسب ده که نه؟ لکه تا دا تندی ولې لګولی په ځمکه؟ وایي هغه چا ته مې لګولی دی چا چې پیدا کړی یم. مناسب ده دا خبره، چا چې پیدا کړی یم. ښه نو لکه دربار والا تا ولې دغه لګولی د سجده؟ دی خو ستا په شان مخلوق دی، دی هم ستا په شان الله ته محتاج دی، د ده په لاس کې د دنیا او د آخرت خزانې نه دي، دی نه چاله فایده ورکولی شي نه چاله نقصان. دا خو ذلت دی چې د ځان په شان کس ته سجدې لګي، که نه عزت دی؟ ذلت دی. الله دې د دې ذلت نه موږ ساتي. الله دې زموږ دا تندی بل چاته نه ټیټوي. رب العالمین دې موږ په دې توحید باندې او د الله په خالص بندګۍ باندې د مرګ پورې قایم او دایم لري. نو قرآن نه دا مسله ثابته ده چې دعا عبادت دی. دویمه څه ثابته ده؟ دعا نه کول د تکبر نښه ده. دریمه مسله وایي د هر دعا غوښتونکي دعا الله قبلوي کله چې پکې څه مانع نه وي. مانع یعنې چې کله څه وجه پکې نه وي د نه قبلېدو، هغه وجې مخکې ذکر شوي دي که نه؟ همدې کتاب کې ما تفصیلا ذکر کړی چې الله ولې زموږ دعاګانې نه قبل. چې دا پکې نه وي که نه، نو الله د هر چا دعا قبلوي. دا مسله د قرآن نه ثابته ده. دویمه مسله دلیل یو دی، وایي د الله نه په غوښتو کې واسطو ته ضرورت نشتی. دا ډېره اهمه مسله ده. الله نه غوښتو کې واسطو ته ضرورت نشته. راځو دلیل له دا دلیل ته هم بیا توضیح کوم. الله سورة البقره کې وایي 180 نمبر آیت دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے پیغمبره کله چې تا نه زما بندگان زما مبارک کې تپوس کوي نو زه ډېر نږدې یم، یعنی دوی نه ما د دوی اورم، په دوی پوه یم. اجیب دعوة الداع اذا دعان. زه قبلوم دعا د دعا کوونکي کله چې دعا غواړي زمانه. الله وی زه دعا رد کوم قبلوم. دا اصل دی. نو معنی دا ثابته شو چې الله د هر غوښتونکي دعا قبلی. کله به نه قبلی؟ چې کله دی غوښتونکو کسی چلی دې ته غوږ کولاو کوي. ګورئ یعنې رب العالمین د خپلې خبرې خلاف ورزي نه کوي. دا کیدی شي چې الله ووایي یو څه کوي بل څه نه، نشي کېدی. الله قبلی دا دعا لازم به قبلی. یاره وایي زما خو قبوله نه شوه، نو خو ته ځان ته وګوره چې چل به د به کېږي. مخکې اسباب تیر شوي دي، هم د دې کتاب مطالعه وکړئ، شاته وګورئ یا درسونه واورئ که چا سره کتاب دی. دویمه مسله وی الله نه غوښتو کې واسطو ته ضرورت نشتی. الله اکبر، دا ډېره هوه مسله. دې آیت کې کوم ذکر دي چې واسطو ته ضرورت نشتی؟ نه هغه وایي زه نږدې یم او چې څوک یې وغواړي زه دعا قبلوم. چې کله زه سوچ وکړم که نه، الله ژوندی ذات دی، په دې خو زموږ ایمان دی که نه، او همیشه ژوندی دی. زموږ ټولو په ایمان دی، تر دې چې د قبر پرستو د دې خلکو په ایمان دی. الله قادر ذات دی، په دې خو زموږ ایمان دی که نه. په الله مرګ نه راځي، په دې خو زموږ ایمان دی که نه. په الله خوب نه راځي، په دې خو زموږ ایمان دی که نه. الله نه خبره نه هېرېږي، په دې زموږ ایمان دی. الله نه ستړی کېږي، په دې زموږ ایمان دی. د ټولو په ایمان دی، ټول دا دعوه کوي. اوس تاسو ته خبره ذکر کوم او سوچ پکې کوئ. په یو ځای کې یو سیب مړ شو او زه نیک عمله سړی مړ شو. خلکو د هغه په قبر باندې آبادیانې جوړې کړې او د هغه د قبر نه څه شی جوړ شو؟ مزار، دربار، درګاه جوړه شو.
اوس که ته دعاګانې غواړې نو تا ته دغه خلک وایي ها کمقله ګناهګاره ته څومره ګناهګار یې یو زه خو ډېر ګناهګار یم نو ستا خبره څنګه الله اوري والعیاذ بالله دا د هغوی خبره ته نو دې هم سوچ کې شي چې یاره زه خو ډېر ګناهګار یم نو څه وکړم اوس د حل لار خو راته وښایه که نه وګوره د الله نه یې پرې کړې ښه د الله سره یې درله قیصه ختمه کړه ښه نو څه وکړم زه ګناهګار یم پلاني بابا جي له لاړ شه هغه ته ووایه هغه به الله ته ووایي ستا خبره ولې ډایرکټ نه رسي څه چل دی ته ګناهګار یې حال یې څه دی پلاني بابا جي ته ووایه اوس عجیبه څه ده زه تاسو ته ما دا وي هغه کوم رب چې ژوندی دی مري نه ستړی کېږي نه وږی کېږي نه تږی کېږي نه یېرېږي نه خبره ته یېرېږي نه مرګ پرې نه راځي په هر څه قادر دی هغه ته د ده خبره نه رسي او کوم چې قبر کې مړ پروت دی هغه ته خبره رسي دی ووایي چې دی باباجي پسې بل باباجي وګوره چې ده ته یې ووایي باباجي سره ډایرکټ کنیکشن دی نو الله سره به څه چل کې باباجي به واسطه کې نو اوس هغه ژوندي ذات ته واسطې ته ضرورت دی د خاورو د ډیري لاندې خاوره پرته ده خاوره پرته ده انسان ټوله ده خاوره د خاورو د ډیري لاندې خاوره پرته ده هغه ته ډایرکټ خبره رسي زمونږ الحي القیوم ذات ته ډایرکټ خبره نه رسي د سوچ خبره نه ده که ده د سوچ خبره ده خو د هغه چا دپاره پکې نصیحت دی لمن کان له قلب چې د چا سره ژوندی زړی او القى السمع وهو شهید او وږي یې دی خبرې ته او په دې مجلس کې د زړه نه حاضري د هغه دپاره لویه د عبرت خبره ده زما رب ته د واسطو ضرورت څه دی او زه ګناهګار زه د هغه بندې یم زه به واپس کېږم هم هغه ته زه باباجي ته ولې واپس کېږم زه قبر والا ته ولې واپس کېږم زه هغه رب ته واپس کېږم هغه زما رب دی توبه به مال هغه قبلوي زه هغه ته جاړم زه هغه ته فریاد کوم دا زموږ په ملک کې هغه خلک دي چې د خلکو رابطې د الله سره پرې کړې ده په دې دلیل چې ته ګناهګار یې ته څه ګناهګار ولې دا الله د ګناهګارو رب نه دی دی که نه دی ښه الله څه وایي یا ایها الذین آمنوا دې ته غوږ کېږدئ ښه ای ایمان والو توبوا إلى الله توبة نصوحا توبه وباسي الله ته خالص توبه توبه وباسي چاته الله ته واپس شي چاته الله ته توبه خو ګناهګار خلک وباسي او موږ ټول یو ګناهګار او الله وایي توبې وباسي نو الله هغه ګناهګارو ته وایي توبې وباسي او په توبه کې ورته څه ویلي دي واپس شي چاته توبو الى الله دا خو ته نه وایي چې پیر صاحب خوا لاړ شي چې هغه یې ماته ووایي ملنګ صاحب خوا له ورشي چې هغه الله ته ووایي باباجي له ورشي چې هغه الله ته ووایي ډایرکټ الله ته ووایه که نه الله یې اوري که نه الله یې قبلوي نو واسطو ماسطو ته ضرورت نشتی کشتی نشتی ضرورت دا به آخرنۍ خبره ذکر کوو قرآن کې داري چې غوښتنه صرف د الله نه کول جایز دي د مخلوق نه منع ده موږ نورو درسونو کې دا خبره واضحه کړې چې د مخلوق نه کومه غوښتنه ناجایز ده چې په کومه باندې صرف الله قادري دا سره یاد ساتئ یعنی دا مطلب نه دی چې هره غوښتنه د مخلوق نه دا کفر او شرک دی نه د ژوندي مخلوق نه ژوندی حاضر او په دې کار باندې قادر دا پکې درې شرطونه دي د ده نه غوښتنه کول جایز دي لکه ته اوس زما ملګری ژوندی حاضري او زه تا ته دا ووایم د دې دوکان نه ماله د ماستو ډبې ورسره راوړه شرک دی ولې نه دی دا کار د ده په لاس کې دی ژوندی دی اوري زما خبره حاضر دی ښه یو کس ورغی یو مخلوق له وی ماله نیکمله بچی راکړه شرک دی ولې شرک دی ځکه چې دا کار د الله دی په دې مخلوق نه دی قادر ښه یو سړی چغې وایي اله لوی ځوان راورسي شرک دی ولې نه هغه مړ دی غیب دی
مړ دی هغه اوري نه دلته شتي نه نو څنګه تاله راورسي هله پیره بابا راورسي او وایي ځکه د پیر بابا وي دا لستوڼه یو پیر د شملو په کړۍ باندې وسخاو او وی مرید ته تپوس وکړي چې بابا صاحب دا وایي چې دا د یو زنانه نه چېرته روټۍ ولېده دغه ته چلو او هغې وایي چې راورسي بیا چې زه ورسېدم چې هغه بچ کولی وي هغې سره د باباجي لستوڼې هغه د شملو په کړۍ کې ولګېد او د یو ما سره کتاب پروت دی دا کتاب نوم نه علم بیا به راته جاښه جوړ شي موږ دا خبرې ټولې داسې دي چې نن ټول هغه موضوع دی چې ډېره ترسکونه موضوع دی ځکه چې دا مرضیان زموږ سره ډېر دي هغه کتاب کې دا لیکلي دي چې یو پیر صاحب پروت و شاګرد مریدانو چاپي کو نو د پیر صاحب په ملا کې څه نښې پرتې وی هغه چې چاپي کو دا څادر ترې ولیدو نو هلته ولي ښکاره شو په ولي کې نښې وی پیر صاحب دا وی چې پرېږده بس غلی شي نه نه وی دا به راته وی بس غلی شي وی نه دا به راته وی نو وی دا چېرته څه کسان روانو په دریاب کې او کښتۍ یې ډوبېده نو ما ته را مدد شوي نو زه ورغلم هغې له مې ولی ورکړو اوږه مې ورکړه نو هغې نښې پرېښودې او زه چې دا کوم ځای کې ده چې دا خلک په رښتیا وایي خو دنیا دا ټول نظام به ودرو دا کرینونه مرینونه او دا قیسې میسې خلکو جوړې کړي خو دغه را مدد شي چې کوی راځي به او اوږې به ورکوي عقل د دې خلکو نه تلی دی عقل د دې خلکو نه دې قسمه خبرو هغه ختم کړی دی نو مخلوق نه به غواړي اکله چې ژوندی حاضري او هغه څه به ترې غواړي چې دا کار د ده په وس کړي د دې نه علاوه که دا پکې نه وي بیا دا کار شرک دی دلیل یې پرې راوړی دی الله وی له دعوة الحق صرف الله ته آواز کول حق دی والذین یدعون من دونه او هغه کسان چې آوازونه کوي د الله نه علاوه نورو ته وګوته کښېږدي ښه لا یستجیبون لهم بشیء هغوی د دوی هېڅ جواب نشي ورکولی د الله نه علاوه چې چاته چغې وایي الله وایي هغه دوی له څه جواب نشي ورکولی بیا الله یو مثال ذکر کړی دی مثال ته غوږ کښېږدئ الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه مگر دوی ته آوازونه کول داسې دي الله وایي لکه په شان د اوږدوونکي خپلو لاسونو لره اوبو ته دې دپاره چې اوبه د ده خولې ته راورسي حالانکې نه دي د اوبه را رسېدونکي د ده خولې ته بیا تاسو پوه کړم که یو سړی دی د لرې نه اوبو ته ګوري د سیند په غاړه ناست او دا لاسونه داسې اوږده کړي دي د اوبو ته ورغه وي که اوبه رابهیږي اوبو راشئ دی خو چې زه م وس کړم د الله د مثال بیانوي یعنې الله په موږ څنګه حجت قایم کړی زموږ د پوه کولو لپاره څومره ښکلې خبره وکړه ای اوبو راشئ ای اوبو زما دې خولې ته راورسئ الله وایي دا به چېرته م راونه نه رسي ولې نه رارسي نه سوچ پې وکړئ ولې نه رارسي د اوبه صحیح شو پوه شو د اوبه ولې نه رارسېده ته دې خو ته چغې م وایي اوبه نه اوري اوبه اوري نه اوري څه طاقت لري د جواب ورکولو نه او په دې کار باندې اوبه قادرې دي چې راشي الله خو له ده طاقت نه دی ورکړی نو ته چې د قبر ته ولاړې او د خاورو ډیري ته وایې رامدد شه الله وایي د ده مثال هم دقه شان دی اوبو ته ولاړلی وایي ای اوبو زما دې خولې له راشي اوبه څنګه خولې له راشي یو لکه اوس هندو دی بوت ته ولاړ دی او ماله بچي راکه او ماله دا راکه او ماله دغه دا د هغه کار نه دی نو د ده داسې مثال دی لکه اوبو ته یې ورغوي اوږده کړي دي راشئ اوبو زما دې خولې له وایي راشي تږی شوی یم ډېر تږی شوی یم را به شي له اوبه کیدای شي میاشت بعد راشي چېرته هم نشي راتلی چېرته هم نشي راتلی ځکه الله وما دعاء الكافرین الا فی ضلال او نه دي رابلل د کافرانو مګر صرف بېلارې یعنې دا کافران چې دا خپل بوتان رابلي نو دا ګمراهي ده نور پکې څه نشته نو دغه شان چې څوک ځان ته مسلمان وي او دې قبرونو ته پروتي او ګټو ونو ته هغوی ته چغې وایي د هغوی د رابللو هم ګمراهي ده په دې به اکتفا وکړو او باقي چې کومې مسلې دي او الادعیة القرآنیه قرآني دعاګانې دې نه بعد شروع کېږي سبحان الله هغه دعاګانې چې قرآن کې دي
او د هرې مسلې دپاره خوی شوي ده. لکه مثال هسې څه وایي په ایمان باندې د آخرې خاتمې دپاره دعا. څومره خوندوره دعا به چې په قرآن کې خوی شوې ده چې ستا خاتمه په ایمان شي. لکه بیا وایي د نیکو بچو غوښتو دپاره دعا، مور پلار دپاره دعا، د الله د رحمت حاصلولو دپاره دعا، د پراخه روزۍ دپاره دعا. دا په قرآن کې د دعاګانې ګوره. نو دا به انشاءالله پر روانو درسونو کې ښویه کېږي. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.